ستا د اواز پسې به دواړه ما په ځای پرېښوده ما که قرآن ویلو یاره که ما مونځ کوله ستا د اواز پسې به دواړه ما په ځای پرېښوده ما که قرآن ویلو یاره که ما مونځ کولو مننه ستا د اواز پسې به دواړه ما په ځای پرېښوده ما که قرآن ویلو یاره که ما مونځ کولو ما به ماښام اذان په داسې ترنم کولو چې د مستۍ نه به هغې په ګډا مونځ کولو شعرونه دي چې ضروري نه وه چې به ټولې دنیا مونځ کولو چا به پوجا کوله خدای او چا مونځ کولو که شرک نه وی ګناه هم وی نو بیا هم جانان ما به سجدې کولې ستا ما به ستا مونځ کولو که شرک نه وی ګناه هم وی نو بیا هم جانانه ما به سجدې کولې ستا ما به ستا مونځ کولو مونږه ګرم نه وو خامخا خطا کېدلو به پې چې ګناه ګیره وساتلې ګناه مونځ کولو مننه مونږه ګرم نه وو خامخا خطا کېدلو به پې چې ګناه ګیره وساتلې ګناه مونځ کولو ستا د اواز پسې به دواړه ما په ځای پرېښوده ما که قرآن ویلو یاره که ما مونځ کولو ستا د اواز پسې به دواړه ما په ځای پرېښوده ما که قرآن ویلو یاره که ما مونځ کولو مننه ستا د اواز پسې به دواړه ما په ځای پرېښوده ما که قرآن ویلو یاره که ما مونځ کولو ما به ماښام اذان په داسې ترنم کولو چې د مستۍ نه به هغې په ګډا مونځ کولو او اخیری شعر دی چې د جومات ور کې قتلېدو انسانیت دستاره خو په جومات کې ښه بېغمه مولا مونځ کولو